یو ورځ پروګرام ل روانو نو دا ټول ملګري را سره وو بره دیر ته تلو بس په دې لاره باندې څه ودرېدو موږ وایي زه دا مونځ به م ورته وکړو چې جومات ته ورننوتو اوس موږ روان وو دا ټول خلک د جمع نه موږ ته ټول ګوري هر ملګری په شا ګریوان وایي چې زه خو سوشل میډیا سټار یم دا خلک موږ پیژني لاړو د اودسونو ځای ته ورکو شو بس چې خیال مو وکړو نو هغه یو ورته ویل که ظالمه ته خو د چپړو څه جومات ته راننوتی ګلګت بلتستان ته تللی وم نو هلته اوبو ته وایي که نه او چې یو څیز یاته یادوي چې راکه نو وایي دله نو ما په هوټل کې کار کوو نو زنانه رالې هغوی کېناستې په میز باندې نو ما ورته د خوراک سامان کېښودو نو هغه ابۍ راته اواز وکړو ما ته وایي چې وایي دله نو زه دې خوا رالم هغه ماما ته مې ماما مې هغه ابۍ راته کنځل وکړم ما ته وایي چې وایي دله ما ته خدای غر کې اوبه ده نه غواړي یو ځای کې د اجلاګانو پروګرام و بس یو هلک پکې بس په ځان نه پوهېدو ځوانۍ کې نو بس په اجلا باندې سمې پیسې وشیندلې دا جیب یې پې بیخي خالي کړ ځوان بچی چې کله واپس راغی د اجلاګانو هلته شپه و نو چې سار شوی دی دې هلک والا چې کوم دی چای راوړې ده نو یو اجلا خو د صرف په میک اپ کې لیدلی و هغه اوس چای ورته ناست دی ورته وایي بابا نوره چای درته واچوم ورته خدای تباه کړه بېګا دې راباندې تشې پیسې شیندلې یو کور کې تازه واده شوی نو په دغه ټایم کې ناڅاپه بیا روژه پکې راله نو بس دا ناوې بېټی مه د روژه ماتې ټایم کې را پاسېدلې ده نو ورغلې د کوم ځای چې پخلی کېږي کچن ته نو د کوره نورو مشرانو زنانو ته وایي چې یاره څه کار وي نو چې زه یې وکړم نو هغوی ورته چې پخلی خو موږ هسې هم کړی خو بس تا ځان وکړه چې د روژه ماته یو ځای کې مولا لګیا دی جمع ورکوي نو بس دې ټایم کې یو کس را ننوتی دی ناڅاپه یې چغې کړي وایي زه پلان کې لیونی یم او کوم سړي د سجدې نه سر چوت کړو نو سر به یې نه ډېر ساعت شوی دی خلک ستړي شوي په سجده باندې اخره کې مولا غلی غونته اواز کړی لکه وایي ظالمانو یو کس سر چوت کوي که لیونی تلي چې مونږ دا سجده ختمه کړو بس یې کړو ورپسې شان اواز وکړو استاد جي که مخکې مو چې د ستا نه سر چوت کړی نو اوس به هم چوت کړو مخکې خو ته چوتېږي یو کس یو ځای ته لاړی اوټونو پسې زمونږ صدر صاحب هم ناست دی ناظم صاحب خو ګورې خفه نه شي کس لاړی بابا له ور وټکو بابا ته وایي چې بابا ما له به ووټ راکړې غلې غونتی وله 1000 روپۍ په لاس کې ایښي دي بابا ورته یاره داسې وکړه بچیه چې 1000 روپۍ مه راکوه او د ووټ په بدله کې ما له یو خر واخله او ته صحیح ده بس هم خوشحاله شوی چې زه خر به وله واله موټ به راکړي بس ځوان چې تللی دی کله تپوسونه یې کړي نو یو ځای کې ورته 15,000 ویلي بل ځای ورته 40,000 ویلي دي دی واپس راغلی دی ماما ته وایي چې ګوره زما خو په خر وس رانغی خو ګران دي خو زه دا 3,000 روپۍ واله نو بس ووټ به راله راکړه ورته وایي خفه نه شي وایي چې تا ته دونه خر ګران میلاویږي او ما له 3,000 روپۍ راکړې نو زه خو تا ته د خر نه هم سپک ښکارم